لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده چې د 3 ورځې نه په شمالي وزیرستان شه اکثریت د پاکستان په خیبر پختونخوا شه برومینه شری دي نو د برومې د واجنه چې کیم سیلابي نهرینه دي یا ګاډې دي پاشه یا بزیو تشوي دي نو د هغه زیاتولې د واجنه اکثریت چې سمرا کیرینه دي یا ډنګې دي اکثر ختم کړل نو میږه د ریاست نه د پاکستان نه د مطالبه کی چې کیما کېرته نقصان ده اکثریت داسې کیرینه ځایونه دي چې تر ایوه راسه سرکوري امداد نه دا ورته رسیدله نه چې دا کیم کېریه بیره اون کړه ده دغه ته د سرکور د طرف نه اس نه ریلیف روغلا ده نه ریسکیو شته نه بله اداره شته خپل قومي خلک علاقې خلک وروتله ده آپ کی مدد آپ کی تید دغه کېر ور سره امداد کو و چې دا کیمې ډنګې تقریبا دا 4-5 کولا شي چې دا ډنګې وړي دي MNA MPA او میار چې سیمرا سرکوري ادارې دي په دغه شای باندې دایته چې کیما دو پاته دو هر محکمه ته هر ادارې ته پاته دو چې داغه چې کیما ریټینینګ وال دي یا کیمې ډنګې دي دا د وخت نه ډنګې شوې دي خو ریاست یا چې کیما د فوجي ادارې یا د میر د میرومشاه GOC په ترقیاتي چارې باندې پابندي لګولې دو نو میږه د ریاست نه د وزیر اعلی نه د پاکستان د حکومت نه د مطالبه کی چې کیما په سرکوري چارې باندې یا په ریټینینګ وال باندې یا کیمې ډنګې دي په آها باندې دی پابندي لګولې دو نو په کور دو چاغه پابندي د زر تر زره لره کو و چې دا چا کې ریتا ځاني او مالی د مزکه د فصلینا د اکثریت چې کیما دو د برومې د واجنه نقصانات و تورسدل چې سیمرا په دره توچی باندې کلی دی علاقې دی کیرینه دی نو ټول خلک کډول شوی دی و د هر کېرته لکه څنګه چې نن مش په دا کېر باندې لګي دغه کېرنه خلک کډول دی کېری ډنګری او کېری به وړو نو داسې ناراض یو تای په دغه توچی پار باندې کېرینه دی چې اغه ډنګری یا به وړي داسې په مختلفه کړی شي نو ریسکیو چې سیمرا ادارې دی په کور دو چا هر کلی ته زون ورسوي د خلک د انسانيات هیلپ کو نو دنه بعد چې سیمرا په ترقیاتي چارې باندې پابندي دي دا زر تر زره لري شي او چې چا کې ری تاکیم زوی شاه د ریټینینګ وال د ډنګې ضرورت نو میر د ریاست نه د مطالبه کی بیا د KP حکومت نه د وزیر اعلی نه چې دا ډنګې باندې زر تر زره چار شری ډیره مهرباني